السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو دا د یو ځل بیا حاضر شوم د یوې نوې ویډیو سره راته چې درس پیل کوم. what time is it there هلته څو بجې دي؟ hello ډیوي ورته وایي. John. hi ډیوي. this is John. زه جان یم and I am calling from Australia او ما درته د استرالیا څخه زنګ کړی. ډیوي ورته وایي د استرالیا څخه. یا جون ورته وایي I am at a conference. زه په یو کنفرانس کې یم and Australia in Sydney په سیډني کې. remember بیا دې شول. ډیوي ورته وایي all right سمه ده and what time is it there هلته څو بجې دي؟ جون ورته وایي it's 10 o'clock PM 10 بجې دي and it's 4 o'clock there in Los Angeles او په لاس انجلس کې بیا 4 بجې دي right همداسې ده. yes 4 o'clock in the morning د سهار 4 بجې دي. I'm really sorry زه ډېره بخښنه غواړم. that's okay خبره نشته. I'm awake now زه اوس پورته شوی یم. now مشکل نشته تا دې څنګه کړی وي. دا وه د نن ورځې د انګلیسي خپرونه. تاسې هڅه وکړئ چې دا د ځان سره بار بار تکرار کړئ. نو زما چینل کې هم ګډون وکړئ ترڅو تاسو وکولی شئ نوي نوي کلمات لغتونه او جملې په اسانۍ سره همدلته زده کړئ.